شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ډیرو قدرمنو محترمو مسلمانانو ورونو او خویندو، الله سبحانه وتعالی کله چې انسان پیدا کړی نو د انسان د پیدایښت څخه وروسته الله عزوجل انسان ته د هغه زوج هم پیدا کړه، جوړه. زوج دغه مشترک لفظ دی چې خاوند ته اطلاق وشي مراد ترېنه میرمن راځي، او کله چې میرمن ته اطلاق کیږي مراد ترېنه خاوند دی. نو الله عزوجل د آدم علیه السلام د خلقت څخه وروسته هغې ته زوج حوا علیه السلام پیدا کړ، تر څو دواړه په دنیا کې مشترک ژوند وکړي او انساني نسل تکاثر شي. بیا الله عزوجل په مشروع توګه باندې په اسلامي ټولنه کې نکاح یو مشروع عمل ګرځولی چې انسانان باید نکاح وکړي، او قرآن عظیم الشان کې ډیر آیتونه په همدې باندې ټینګار کوي چې تاسو نکاح وکړئ. خپل هغه لوڼې یا هغه زنانه چې ستاسو په ولایت کې دي نیکانو ته متقیانو ته په نکاح ورکړئ. احادیثو کې پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم د نکاح فضایل، د نکاح اخلاقیات، د غوښتونکي اخلاقیات، دغه ټول مسائل مونږ او تاسو ته بیان کړي. بیا د دې سره سره قرآن عظیم الشان مونږ او تاسو ته په قرآن کې د نکاح هغه ثمره بیانوي چې کله نکاح صورت نیسي د نکاح نتیجه څه شی ده. فرمای وجعل بینکم موده ورحمه. الله عزوجل هغه ذات دی چې تاسو ته د خپلو نفسونو څخه هم جنس څخه یعنی انساني بشر څخه تاسو ته ازواج پیدا کړي، زنانه ته خاوندان، خاوندانو ته میرمنې، چې تاسو نکاح وکړئ او د نکاح په نتیجه کې ستاسو په منځ کې دوه شیان پیدا شي، موده ورحمه، مینه او شفقت، الفت، مهرباني، ښه ژوند او خوشحاله ژوند. نو د نکاح د ثمراتو څخه یو دا دی چې ښځه او خاوند ترمنځ باید مینه او محبت وي، الفت او شفقت وي، ترحم او مهرباني وي، خشونت په منځ کې نه وي، سختی او تاوتریخوالی په منځ کې نه وي، اهانت کاغه په ژبې باندې وي، کاغه په اشارې باندې وي، که په نورو وسایلو باندې وي، دغه اهانتونه په منځ کې نه وي. د مینې او اخلاص څخه ډک یو ژوند وي چې خاوند د ښځې څخه قربانیږي، ښځه د خاوند څخه قربانیږي، دواړه متقابل احترام لري یو بل ته، دواړه د یو بل حقوق ادا کوي او هر یو د خپل مسؤلیتونه پیژني. دا د نکاح هغه نتایج دي. مګر د نکاح دغه نتایج او ثمره چې مینه او محبت او الفت او شفقت دی، دا هغه مهال منځ ته راځي چې کله نکاح په اسلامي شرایطو برابر ترسره شوی وي. او د نکاح د شرایطو څخه د هغې شرایط متعدد دي، مګر یو د شرایطو څخه د جانبین رضایت دی، د هلک او د نجلۍ یا د خاوند او د ښځې رضایت د نکاح دپاره. دغه نکاح دپاره د دواړو میلان او رغبت، خاوند هم دغه نکاح ته هم دغه مشخص میرمنې سره رغبت لري، میلان لري، علاقمندي لري، رضایت لري. ښځه هم دغه مشخص سړي ته میلان او رغبت لري، د نکاح دپاره اراده لري. نو کله چې دواړه زنانه او نارینه په خپل رضایت، په خپل میلان او خوښې سره نکاح کوي، دغه نکاح بیا عموما موافق اوسیږي، محبت او شفقت او الفت په منځ کې راځي. مګر هر کله چې په نکاح کې جبر او اکراه څخه کار واخیستل شي، بیا په هغه نکاح کې الفت او شفقت او محبت نه وي.
ځکه یو سړی به یو مشخص انجلۍ سره یا زنانه سره نکاح د مجبورۍ نه کوي، پلار او مور مجبوره کړی که نکاح دې ونه کړه بیا د زه نه بخم، که فلانۍ نجلۍ سره د نکاح وکړه خپلې شیدې مې نه دي در بخلي، که د فلاني قوم څخه د نکاح وکړه بیا د کوره څخه به وځي زموږ سره به کور کې نه اوسېږي. مختلف قسم تهدیدات خپل اولاد ته راجع کوي، که هغه نجلۍ ده که هغه هلک دی، تر څو دی مجبوره کړي چې یو مشخص سړي سره نکاح وکړي، یا دی مجبوره کړي چې د یو معین سړي سره چې دواړه میلان و رضایت لري دوی منع کړي. عموما والدین خپل مصلحت ته ګوري، خپل میلان ته ګوري، خپل خوښې ته ګوري. حال دا چې نکاح ستا اولاد کوي، که هغه هلک دی که نجلۍ ده، نکاح ستا زوی کوي، نکاح ستا لور کوي، آینده ژوند د هغو دی، مګر مداخلت او هغه ذهني تمایل تو خپل په هغو باندې تحمیلوي. موږ او تاسو مسلمانانو باید دغه ځینې مسایل درک کړو چې د دې نه انکار نشي کېدلی. دلته انګلیسي کې ورته جنریشن ګیپ وایي. جنریشن ګیپ په دې معنی چې د نسلونو فاصله، یو سړی 80 کاله مخکې په افغانستان کې زیږېدلی، 40 کاله 45 کاله هلته عمر تېر کړی، د هغه ځای فطرت، د هغه ځای خوی او خواص، رسم او رواج، هغه عادتونه ټول ستا په ذهن کې دي، مګر ستا زوی په استرالیا کې زیږېدلی، ستا زوی هغه فطرتونه او هغه خصلتونه نه لري چې ته یې لرې، ځکه هغه د دغه ماحول او د دغه محیط زاده دی، دلته زیږېدلی د دې ځای په محیط او رسم او رواج سره برابر دی. تر څو چې د اسلام په چوکاټ کې برابر وي، نو د پلار او د مور مسؤلیت دی چې دوی ته نکاح آسانه کړه، د نکاح شرایط ورته برابر کړه، بې مورد سختي مه کوه، بې مورد او بې ځایه ټینګار مه کوه، جبر او اکراه په خپل اولاد باندې مه کوه. د دې عواقب ډېر بد راځي، عواقب او نتایج ډېر بد دي، ځکه زمونږ اوس په محیط کې همدغسې مسایلو سره سروکار دی چې د هغه نکاحګانو چې د اولاد رضایت پکې نه وي، یا مور او پلار مجبوروي چې دا وراره به مې په نکاح کوي، یا دا مې خورایه ده دا به په نکاح کوي، ځکه د اولاد په سر دی غواړي چې خپل یو کور د افغانستان څخه راولي، یا وراره یا ورایه یا خورایه یا هر څوک چې دی، نو تم دی مجبوروي خپل اولاد چې باید هم د سره نکاح وکړي، مګر هغه اولاد که هلک دی یا نجلۍ ده دلته زیږېدلی دلته لوی شوی دی، هغه هلک سره چې ته د افغانستان څخه راغواړې سازګاري نشي کولی. دغه تمایلات، دغه افکار، دغه خوی او خصلت ډېر متفاوت دی نسبت د هغه اولاد څخه چې دلته زیږېدلی لوی شوی. دا نه ده چې ټول باید داسې وي، خو اکثریت قضایا همداسې دي چې هغه سازګاري او کفاءت منځ کې نشته. چې سازګاري او کفاءت منځ کې نه وي، بیا د دوی ژوند سره په مناسبه توګه باندې برابر مخ ته نه ځي، ځکه افکار مختلف دي، خصوصا چې بیا تقوا او پرهیزګاري په دواړو کې ډېره نه وي، یا یو جانب ډېر تقوادار دی بلکې تقوا او پرهیزګاري نشته. حتی موږ دلته ځینې قضایاو کې داخل یو قضیه همداسې وه چې یو هلک د افغانستان څخه سپانسر که دلته راغی، هغه مګ افغاني فکر باندې راغلی دی، او هغه نجلۍ چې دلته زیږېدلی دلته لویه شوې ده هغه د دې ځای په فکر کې باندې دی. هلک بیچاره سهار نه ماښام پورې ځي، هغه زحمت کشي کوي، شاقه کارونه کوي، چې ماښام کور ته راځي هغه مېرمن ورته وایي ځه چې سویمنګ پول ته ځو، هغه بیچاره وایي ما کې نور انرژي نه ده پاتې، سهار نه ماښام پورې ما کار کړی، اوس ما کې سویمنګ پول دپاره څه شی پاتې چې تا سره سویمنګ پول ته لاړ شم. نو په همدې کې د دې جنجال راځي، دغه نجلۍ ادعا کوي چې د هلک ما نه خوښوي، څرنګه تا نه خوښوي، زه ورته وایم راځي چې سویمنګ پول ته لاړ شو، دی راسره نه ځي. نو دغسې نور ډېر داسې مسایل د هغو ترمنځ رامنځته شوي وو چې هغه د ذهني کفاءت فاصله وه په منځ کې، سیالوالی په منځ کې نه و، دینداري سره برابر نه و، تقوا پرهیزګاري کې سره برابر نه و، کورنۍ رسم و رواج کې سره برابر نه و، چې ډېر لږ وخت کې د دوی خبره بیرته منجر طلاق ته شوله. بیا په همدغسې کورنیو کې چې هغه کفاءت نه وي، اسلامي شروط په نظر کې نه نیول کېږي، تحمیلي نکاح یا په هلک باندې یا په نجلۍ باندې، نو دلته بیا میل او رضایت هم نه وي، اولاد خوښ نه دی، مګر مور او پلار یو تمایل لري چې دا زما زوی ولې داسې ژوند نه کوي، یا دا زما ننګور ولې داسې ژوند نه کوي، یا زما دا ولې نه کوي، احترام ولې نه کوي، یا فلان نه کوي. حال دا چې هغه نکاح یو نوع تحمیل وي په دوی باندې. داسې کورنۍ او داسې کسان هم شته چې 2 کاله 3 کاله کېږي نکاحګانې کړي دي، داخل د کور کې هلک او نجلۍ یا ښځه او خاوند سره جدا دي، هغه خپل اتاق لري، د خپل اتاق لري، په یو کور کې طلاق هم منځ کې نشته، خو هلک نه غواړي دغه ښځه سره ژوند وکړي، یا ښځه نه غواړي چې دغه خاوند سره ژوند وکړي، بس مجبورۍ نه وایي دې دپاره چې پلار مې خفه نه شي، مور مې خفه نه شي، دا نکاح مې منلې ده، ګنې نور زه کوم تمایل دغه نکاح ته نه لرم. دغه ټول ته په اسلامي شریعت کې جبر او اکراه وایي. جبر او اکراه څه ته وایي؟ یو جبر او اکراه خو موږ او تاسو کله دا لفظ جبر په دې معنی چې یو چا پسې لښته نیسي وهي، یا یو چا پسې دوره نیسي، یا څوک اذیت کوي، مګر جبر او اکراه په دې معنی چې ته یو سړی مجبوروي، یا په ژبې سره، یا په تهدیداتو سره، یا په یو بل فشار سره، یا په یو بل اساس باندې چې د خپل میل خلاف چا سره نکاح وکړي. د نکاح په قضیه کې
ته یو څوک مجبوروي چې د خپل میل خلاف چا سره نکاح وکړي دا جبر او اکراه دی که هغه هلک وي که نجلۍ وي په همدغه اساس باندې دغه رضایت په نکاح کې شرط دی او هغه نکاح چې بې د رضایت د جانبینو نه صورت نیسي دغه نکاح ځینې علما ورته وایي چې فاسد دی صحیح نکاح نه دی که چیرې په دې باندې نجلۍ راضي شوله خو قبوله یې کړه نکاح صحیح ده که نجلۍ وایي چې زه دا نکاح نه قبلوم نه منم دغه نکاح صحیح نه ده نکاح فسخه کېږي زمونږ او تاسو په ټولنه کې بیا د جبر او اکراه یو بله نمونه هم ده چې هغه د دې څخه هم بدتر دی هغه دا دی چې د ماشومانو په نکاح ورکول او دغه مصیبت دوستان دې نه خفه کېږي زمونږ او تاسو پښتنو منطقو کې ډېره ده یو نجلۍ تولد کېږي پیدا کېږي یو بل هلک پیدا کېږي په هماغه کورنۍ کې نکه پاسېږي بس دا مې فلاني ته ورکړه دا د فلاني په نوم شوله په ماشومتوب کې شپږ میاشتنۍ نجلۍ راخلي د یو شپږ میاشتني هلک په نوم باندې کوي دا دغه په نوم شو اوس دغه هلک ځوان شو د نجلۍ نه خوښوي یا نجلۍ پیغله شوله دغه هلک نه خوښوي یا منځ کې مریضګانې راځي هغه هلک فلج شو هغه هلک مشکل شو ټکر و حادثه وکړه اندامونه د لاسه ورکړي یا نجلۍ هم داسې مریضۍ سره مبتلا شوله خو د کورنۍ د عرف په لحاظ دغه هلک مکلف دی باید دغه نجلۍ که په هر رقم ده دا باید په نکاح کړي او که په نکاح یې نه کړه دښمنیانې په منځ ته راځي کلونه دغه نجلۍ بیچاره بیا ناسته وي کلونه دغه هلک بل واده نه کوي منتظر دی چې در څو مور پلار مړ شي او دی بیا په خپل رضایت باندې بل واده وکړي دا خالص ظلم دی په اولاد باندې ژوند ستا اولاد کوي خو ته په خپل اولاد باندې ظلم کوي د خپل اولاد آینده دې برباد کړه په دغه کار باندې که دغسې یو نجلۍ ته په ماشومتوب کې چاته په نوم کړې ده دا هیڅ نکاح نه ده دا نامزادي نه ده دغه نوم ورکول او ستا دغه تدخل هیڅ معنا نه لري په شریعت کې غیر د دې نه چې ته په یو انسان باندې ظلم کوي او دا خبره زه بار کوم دلته کوم مشران چې د نکاح حیثیت لري زما په خبرو دونه خفه کېږي خو دا د شریعت یو حکم دی تر څو چې پلار ژوندی د نکاح هیڅ صلاحیت نه لري د لمسیانو په اړه باندې زمونږ او تاسو په عرف کې چې نکاح ژوندی وي پلار بیچاره سلب صلاحیت دی حال دا چې اسلام پلار ته صلاحیت ورکړی ته ولی مستقیم ته د خپل لور او د خپل زوی په حق باندې تصمیم نیولی شي ستا پلار چې د هغو نکاح کېږي هغه هیڅ صلاحیت نه لري مګر نکاح پاسېږي یو لمسی د بل لمسي په نوم باندې کوي او دغسې مثالونه موږ دلته څو مثاله لرو چې همدا رقم وایي چې ولا نجلۍ بیچاره وایي زه نور اصلا پوه شوی یم نه یم خو کور کې راغله ما ته ویل چې مبارکه شه څه شي مبارکه شه نکاح ته د فلاني په نوم کړې او هغه پلار بیچاره چې زوی دی د نکاح هغه د حیا نه د خپل پلار په مقابل کې څه ویلی نه شي زړه کې به هم هماغه خپل یو ارزوګانې لري امیدونه لري خپل یو څه وینا به لري مګر د پلار احترام به کوي د پلار عزت به کوي په دغه اساس باندې د ماشومانو یو بل ته ورکول په ماشومتوب کې دا ظلم دی دا جفا ده دا جبر دی دا اکراه ده دا د شریعت خلاف کار دی هر کله چې دغه نجلۍ خپل رشد ته رسیږي بالغه کېږي خپل د عقل پوخوالي ته رسیږي دا د خپل تصمیم خاونده ده دا ویلی شي چې زه دغه سړی چې نکاح یا پلار د ده په نوم کړی وم په ماشومتوب کې زه دی نه قبلوم که چیرې دې قبوله نه کړه دغه نکاح فسخه کېږي اما که چیرې قبوله کړه مجبوره ده بیچاره اوس کار شوی دی اکثره بیا قبلوي نو که خوشحاله وي که خفه وي مور او پلار هم ورته وایي بچې اوس خو کار شوی دی نو اوس باید تحمل کړي اوس باید قبول کړي نو هغه بیا قبلوي مګر که چیرې یو نجلۍ ځان کلکه کړي او ټینګه کړي چې زه دغه نکاح نه قبلوم یا دغه هلک مې نه خوښېږي یا محکمې ته لاړه شي یا دغسې هیوادونو کې اسلامي مرکز ته لاړ شي دغه نکاح فسخه کېږي دا نکاح باطل دی ځکه بې د هغې د ارادې نه او بې د هغې د میل نه دا نکاح ترسره شوی دی په دغه اساس مسلمانانو ورونو خویندو بعضې مسایلو کې سطحي نه ده بعضې مسایل ډېر سطحي نه دي چې څومره موږ تاسو سطحي نیولي صحیح ده چې مور او پلار خپل حیثیت لري خپل ځای لري خپل احترام لري الله عز وجل د مور او پلار خدمت په اولاد باندې فرض کړی دی که هغه مشرک او کافر هم وي ستا وظیفه ده چې د مور او پلار خدمت وکړي هغو سره نیک چلند وکړي مګر مور او پلار نیا او نیکه دوی هم باید خپل حدود وپېژني چې کوم ځای پورې زه صلاحیت لرم کوم ځای پورې نه لرم کوم ځای کې باید زه مداخلت وکړم کوم ځای کې باید زه مداخلت ونه کړم ځکه ته د خپل میلان دپاره د خپل یو لمسي یا د خپل اولاد آینده بربادوي د هغو ژوند خرابېږي آینده کې که دا طلاق صورتونه و بیا زموږ او تاسې ټولنه کې خو متاسفانه چې یو زنانه طلاق شوله بیا بل څوک په نکاح کوي نه ټول یو بد اصطلاح ورته کاروي چې دا طلاقی ده یا که یو سړي طلاق ورکوي دا طلاقي دی نو زمونږ ټولنه کې همیشه افراط او تفرید دی یو طرف نه دغسې افراط دی بل طرف نه هغسې تفرید دی نو د دواړو جانبونو اولادونه بیچارهګان په ظلم کې واقع کېږي نو د نکاح د شروطو څخه یو شرط رضایت د جانبینو دی نو په همدغه اساس باندې علما فرمایي چې هیڅ نکاح جایز نه دی په جبر او اکراه سره جواز نه لري که چیرې دغه نکاح صورت هم ونیسي بیا هم منجز دی یا جایز کېږي
د جانبینو پر رضایت باندې کچیر هغه ومنله چې صحیح ده او که ویل چې نه منم قاضي باید دغه نکاح فسخ کړي او د منځه ویسي. نو زمونږ تاسو په ټولنه کې د اکراه مختلف ډولونه دي. بعضې وخت کې ګورئ چې یو کورنۍ ته یو څوک راځي د غوښتنې دپاره د نکاح د یو لور یا خور یا هر څوک چې ستا ولایت لاندې ده. ځینې والدین ژبني مسایل مطرح کوي، دا خو فارسي زبان دی، دا خو پښتون دی، دا خو ازبک دی، دا خو ترکمن دی، دا زموږ د قوم نه دی، دا زموږ د کورنۍ نه دی، دا د فلان دی، دا فلان دی. حال دا چې هغه نجلۍ راځي د په همدغه نکاح باندې، هلک راځي د په همدې نکاح باندې، دواړه مسلمانان دي، هغه کفاءت لري، همسیالوالی لري، خو دلته مور او پلار ځان کلک کوي چې دا زموږ کورنۍ نه دی، یا زموږ قوم نه دی، یا زموږ دا نه دی، دا نه دی. حال دا چې اکثریت علما په همدې باور دی چې د مسلمانانو ترمنځ کفاءت څه شی دی؟ دین دی. چې مسلمان و تقوا او پرهیزګاري درلودله، نور به پسې نه ګرځي چې دا د کومې ژبې ده یا د کوم منطقې ده یا د کوم سب ده، فقط تقوا او پرهیزګاري اخلاق، دغه دو شیان پیغمبر صلی الله علیه وسلم موږ تاسو ته معیاري ښودلی. نو ډېر کله دلته زه دا مثال پخوا مې هم ویلی چې څو وار همداسې شوي دي چې یو نجلۍ او هلک دومره حده پورې خپل منځ کې رسېدلي دي چې که چیرې زما مور او پلار رضایت ونه ښایي، زه بورډ اف امام ته ځم هلته نکاح کوم، یا زه فلاني مرکز ته ځم هلته نکاح کوم، بې د کورنۍ د مشورې نه، بې د مور او پلار د مشورې نه. مګر چې مور او پلار سره خبره کوي، نه ولاد دا سړی خو راغلی، دا خو زموږ د قوم نه دی، دا خو زموږ د کورنۍ نه دی، دا خو د فلانۍ دی. خو مسلمانه ته خبر یې که نه چې ستا لور هغه سړي سره خبره جوړه کړې ده، خبره خلاصه ده، دوی بورډ اف امام ته ځي نکاح کوي، ته دلته ټینګار کوي چې زه پښتون یم او زه تاجک یم. نو ځینې شرایطو ته باید په نظر کې ونیسو، ځینې واقعیتونه باید درک کړو چې ته کوم محیط کې ژوند کوي، دلته څه قوانین دي، څومره ازادي لري ستا اولاد، بې ځایه مداخلت، بې ځایه ټینګار لازم نه دی چې آینده کې خدا نخواسته ستا حیثیت هم د منځه ځي، ستا کورنۍ حیثیت هم بیا د منځه ځي، او بالاخره هماغه څه چې ته نه غواړې ترسره کېږي. د نکاح په اړه باندې دا چې رضایت شرط ده په نکاح کې، جبر او اکراه په اسلام کې نشته. په نکاح کې که کوم نکاح کې جبر او اکراه هغه نکاح صحیح نه ده، فسخ کېږي. په دې اړه باندې موږ او تاسو د اسلام نه ډېر زیات دلایل هم لرو چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم موږ او تاسو ته په هغې کې لارښوونې کړي دي. یو حدیث دی چې ابو هریره رضی الله عنه روایت کوي، رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي: لا تنكح الأيم حتى تستأمر ولا تنكح البكر حتى تستأذن. هیڅ هغه زنانه چې هغه ایمه ده، ایم هغه زنانه ته وایي چې یو ځل واده شوې ده، نکاح یې کړی، یا طلاقه شوې ده یا کونډه شوې ده، خاوند یې وفات شوی، یعنی یو وار نکاح شوې ده، بیا ولو که دا نکاح فسخه شوې هم وي یا طلاقه شوې وي یا کونډه شوې ده، خو په هر صورت یو وار نکاح ترسره شوی، دې ته ایم وایي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې تاسو هیڅ ایم په نکاح مه ورکوئ حتی تستأمر، تر څو مو د هغې څخه امر نه وي اخیستلی. امر په دې معنا چې دغه زنانه به په خپله ژبې باندې درته وایي چې پلاره فلانۍ ته مې واده که، پلاره فلاني سره واده کوم، یا فلانی مې خوښ دی، یا دغه خواستګاري غوښتنه مې قبوله ده، په خپله ژبه به ښکاره درته وایي، تر څو چې ښکاره یې نه ویلې نه به یې واده کوي. ځکه چې دغسې زنانه جرأت لري، هغه ویلی شي، خپل موقف غوره کولی شي، خپل آینده انتخابولی شي، خپل د واده په اړه باندې تصمیم نیولی شي بې د مور او پلار څخه. نو دغسې زنانه دومره جرأت لري چې د مور او پلار په وړاندې خبره کولی شي، خپل نظر وړاندې کولی شي. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کونډه ښځه، طلاقه شوې ښځه یا هغه زنانه چې نکاح یې فسخه شوې، د دې نه باید اجازه واخیستل شي، او د هغې اجازه تستأمر، د هغې امر دی چې ښکاره په ژبې باندې باید ووایي چې زه موافقه یم. ځکه هغه د حیا حاجز چې کومه یو پیغله نجلۍ لري دا یې نه لري، ځکه دی هغه نکاح ژوند یې ترسره کړی دی، جرأت لري. اوس بیا فرمایي چې ولا تنکح البکر حتی تستأذن، پیغله نجلۍ باکره چې واده شوې نه ده، اصلا واده شوې نه ده، د هغې نکاح جایز نه دی مګر چې د هغې اجازه واخیستل شي، باید د هغې نه اجازه واخیستل شي. د دې نه اجازه اخیستل کېږي، د هغې نه امر اخیستل کېږي، هغه باید په خپله ژبه اقرار وکړي درته. صحابو بیا پوښتنه وکړه چې یا رسول الله کیف اذنها، یعنی امر خو معلوم دی چې زنانه به وایي چې واده مې کوي، یا قبوله مې ده، یا خوښه مې ده، یا ور مې که پلره، اما چې د پیغلې څخه اجازه اخلو، اذن اخلو، نو د اذن به سره کم وي. ډېرې جنکۍ حیا لري، د حیا د وجې نه مور او پلار څه په مخ کې خبرې نشي کولی، ولو که په زړه کې په نکاح باندې راضي هم وي، نشي ویلی چې زه راضي یم. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي اذنها صماتها یا اذنها سکوتها، د دغه نجلۍ د اجازې هغه ادناترین شی دا دی چې دا خاموشه پاتې شي. موږ تاسو په خپله ژبه کې هم کله کله وایو چې
سکوت د رضایت دلیل دی مګر سکوت یا خاموشي په هر ځای کې د رضایت دلیل نشي کېدلی بعضې مواقعو کې دلیل دی داسې یو ځای کې چې ته باید خبرې وکړې هلته ستا په اړه باندې تصمیم نیول کېږي که هغه نکاح ده که یو دنیوي معاملات دي که خرید و فروش ده که کرایه ده د کور داسې یو ځای کې چې ته هلته باید خبرې وکړې خپل موقف اعلان کړې مګر ته بیا خاموشي ښکاره کوې نو دغه ستا د رضایت معنا ورکوي نو همدا رقم د نکاح مسله هم ده دا نکاح چون د آینده د ژوند مسله ده دلته باید نجلۍ خبرې وکړي چې زه قبوله لرم یا قبوله نه لرم راضي یم یا نه یم راضي مګر دا چې خپل د موقف څخه تنازل کوي خاموشي اختیار کوي حیا نه کار اخلي نو د دې دغه خاموشي د رضایت دلیل دی حتی ځینې علما بیا دا هم وایي چې مور او پلار وظیفه لري چې خپله لور پویه کړي چې لورې فلانې راغلی ستا نه غوښتنه کوي تا سره نکاح کوي مونږ تا نه پوښتنه کوو یا مونږ ته صریح جواب راکړه اما که ته چپه پاتې شولې مونږ به د دې چپوالي نه دا معنا اخلو چې ته راځي چې نجلۍ ته دا معلومات وي که چېرې زه چپه پاتې شم دوی تصمیم نیسي نو دا باید خپل نظر وړاندې کړي که بیا هم دا چپه پاتې کېږي دا د رضایت معنا ورکوي چې دا راځي د په دې نکاح باندې نو دې حدیث ته که وګورو رسول الله صلی الله علیه و وسلم په ښکاره ډول باندې مور او پلار او ولی د دې څخه منع کوي چې بې د مشورې د اولاد څخه خپل لور په نکاح ورکړي که هغه کونډه ده که هغه پیغله ده د کونډې څخه به ښکاره موافقه اخلي په ژبه باندې به اقرار کوي او د پیغلې څخه چې چون حیا لري باکره ده خبرې نشي کولی نو د هغې څخه به اجازه اخلي که چیرې هغه چپه شوله هم رضایت په همدې دی حتی زموږ تاسو ټولنو کې ویل کېږي که چیرې یو نجلۍ په ژړا شي اوښکې وبهیږي نو دا اوښکې بهیدل هم معنا د رضایت ده ځکه هغه د حیا د وجې نه اوښکې بهیوي مګر هغه ژړا بیا خپل معنا لري موږ تاسو په وخت کې پوهېږو چې کومه ژړا د ممانعت معنا ورکوي او کومه ژړا مثلا د رضایت یا د حیا معنا ورکوي نو سړی د عرف نه په دغسې مسایلو باندې پوهېږي ځینو خلکو به پخوا ویل چې که چیرې یو نجلۍ په ژړا شوله او اوښکې وبهېدلې دا اوښکې وسکئ که چیرې تروې وې خو دا موافقه نه ده او که چیرې خوږه وه بیا موافقه ده دغه سکل او دا شی خود ساخته خبرې دي خو په اسلام کې همدا دی چې خاموشي د رضایت دلیل دی په هغه ځای کې چې دا مکلفه وي چې خبرې وکړي مګر بیا هم خبرې نه کوي همدا رقم که چیرې بل حدیث ته وګورو عایشه رضی الله عنها روایت کوي چې ما رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم څخه پوښتنه وکړه چې یا رسول الله یستأمر النساء فی ابضاعهن یا رسول الله آیا د زنانو څخه به د هغو د شرمګاو په اړه هم پوښتنه کېږي دلته مراد نکاح د کنایه ده چون نکاح کې هغه همبستري او نږدېوالی ترسره کېږي یعنی آیا د دغه همبستري او د نږدېوالي په اړه هم زنانو څخه باید موږ پوښتنه وکړو چې آیا ته فلاني سړی خوښوي یا نه خوښوي فلاني سړي سره نکاح کوي که نه کوي رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمیل چې نعم هو باید پوښتنه وشي بیا عایشه رضی الله عنها ورته وفرمیل چې یا رسول الله فإن البکر تستأمر فتستحي فتسکت یا رسول الله تو خو وایي چې د زنانو څخه اجازه واخلئ مګر مونږ خو په تجربه کې ګورو چې پیغلې نجلکیانو څخه پوښتنې کوو چې فلانې راغلی تا سره نکاح کول غواړي آیا ته موافقه یې که نه هغه چوپه پاتې کېږي خبرې نه کوي حیا کوي نو په دغسې حالت کې مونږ څنګه پوه شو چې دا راضي ده که راضي نه ده موافقه ده یا موافقه نه ده رسول الله صلی الله علیه و وسلم ورته وفرمیل چې سکاتها اذنها د هغې خاموشي او چپ پاتې کېدل د اجازې معنا ورکوي چې مور او پلار ورته پخوانه ویلي وي چې ستا چپوالی د خاموشي د رضایت معنا ورکوي بیا ورته وایي چې فلان راغلی تا سره نکاح کوي که بیا هم دا چپه پاتې کېږي په دې معنا چې دا په دې نکاح باندې راضي ده یا مور او پلار ته وایي چې ما تاسو ته واک سپارلی چا رقم تاسو تصمیم نیسئ په دغه اړه باندې هم صحیح ده اما دا چې نجلۍ بیچاره په کور کې ناسته ده او پلار بهر مسجد کې او بازار کې او بل مجلس کې خپله لور چاته ورکوي دا لور مې تا ته درکړه هغه وایي چې ما قبوله کړه بیا کور ته راځي لورې مبارکه ده شه فلاني ته مې ورکړه لور بیچاره اصلا خالي ذهن ده نه پوهېږي چې دا څه کار وشو نو دا هغه د رضایت خلاف کار دی د انسان د میلان خلاف کار دی مګر د رضایت څخه وروسته بیا ولي خپل نقش لري خپل دور لري خپل حدود لري صلاحیت لري په دې باندې حتی دا هم علما وایي که چیرې یو نجلۍ یو چا سره په نکاح باندې موافقه وي په داسې صورت کې چې هغه سړی کفاءت لري او کفاءت ما مخکې تعریف کړي چې د مسلمانانو ترمنځ کفاءت دینداري ده ایمان لري تقوا لري پرهیزګاري لري اخلاق لري یو نجلۍ دغسې یو کس سره نکاح کول غواړي هغه د ژوند دپاره انتخاب کړی بیا مور او پلار ته وایي چې دغه سړي سره زه نکاح کوم نو په دغسې صورت کې مور او پلار باید ورته
دغه زمینه برابر کړي، سختي دی باید نه کوي په دغه اساس باندې، ځکه کفاءت په منځ کې وجود لري. او کچېرې بیا مور او پلار هغه سړي ته نه ورکوي نو په دې معنی چې دوی جبر او اکراه نه کار اخلي، دغه رضایت خلاف کار دی. نو په دې اساس باندې نجلۍ د انتخاب حق لري په اسلام کې. نو د انتخاب حق معنا نه چې ته په پارکونو کې پسې ګرځې او چکر یې وهه او رستورانټو ته ځه او تمام ورځ یوازې کېږه ورسره، دا شیان د اسلام خلاف کار دی. مګر د انتخاب حق په دې معنا دی چې یو نجلۍ یو سالم سړی، صحیح سړی، تقوادار، پرهیزګار انتخابوي چې بااخلاق انسان دی، او مور او پلار ته وایي چې دغه سړی مې خوښ شوی یا دغه سړي خواستګاري زه قبلوم، زه ورسره موافق یم، په دې کې کوم شرعي اشکال نشته، د شرم یا د ننګ او د عار خبره نه ده. اسلام دغه شیان موږ او تاسو ته اسانه کړي، خو موږ او تاسو د خپل ناروا رسم و رواج باندې ځان دپاره خپل دین او خپل ژوند سختوو. همدا رقم عبدالله ابن عباس رضی الله عنه روایت کوي چې یوه نجلۍ زنانه پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم ته راغله او ویې ویل چې یا رسول الله، زما پلار زه خپل وراره ته په نکاح ورکړی یم، زما پلار زه خپل وراره ته په نکاح ورکړی یم، فقط د دې دپاره چې دا زما پلار غواړي چې خپله فقیري او تنګسیه د منځه ویسي. وراره یعنی چې زما خاوند کېږي هغه لږ سرمایه دار دی، مالدار دی، او دا زما پلار فقط د هغه مال ته سترګې نیولې د زه په نکاح ورکړی یم چې دغه میراث پاتې شي یا زما پلار سره لږ کومک وکړي، مرسته وکړي، زه دغه نکاح باندې راضي نه یم، نه خوښوم. پیغمبر صلی الله علیه و سلم ورته وفرمایل چې ته اختیار لرې د خپل ځان، که چیرې ته راضي نه یې دغه نکاح فسخه ده، باطله ده، نکاح د منځه لاړه، ځکه ته خوشحاله نه یې په دې باندې، رضایت نه لرې. یعنی ولو که ستا پلار ته په نکاح هم ورکړی او ستا پلار ستا ولایت هم لري، مګر دا چې ته بالغه یې، رشیده یې، عاقله یې، د خپل نفس اختیار لري. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل ته خپل اختیار لري، که چیرې نه غواړې دا نکاح فسخه کېږي، ځکه پیغمبر صلی الله علیه وسلم دلته د قاضي حیثیت لري. چې کله پیغمبر صلی الله علیه و وسلم دغه زنانه ته د نکاح اختیار ورکړي چې ته کولی شې د نکاح فسخه کړې، بیا دې ویل چې یا رسول الله، زه په دغه نکاح باندې راضي یم چې پلار وراره ته ورکړی یم، زه په دې باندې راضي یم، خو فقط ما دا غوښتل چې د پلارانو ته دا درس ورکړم چې خپل اولادو باندې ظلم مه کوئ، خپل اولادونو باندې جبر او اکراه مه کوئ، د هغو د میلان خلاف چاته په نکاح مه ورکوئ په جبر او اکراه سره. نو د جبر او اکراه معنا په نکاح کې همدا ده چې ته یو څوک په نکاح ورکوې د هغه د میل خلاف، ته خپل میولات لټوې، ته خپل هغه فطرت لټوې، ته خپله خوشحالي لټوې، حال دا چې د خپل اولاد آینده ته باید وکتل شي. اگر چې او مور او پلار همیشه دوی کوشش کوي چې اولاد دپاره ښه والی ولټوي، اولاد دپاره نیک انسان پیدا کړي، اولاد دپاره ښه ژوند وګوري، مګر د دې سره سره ولو که ستا د مور او پلار نیت هر څومره نیک هم وي، مګر بیا هم ستا اولاد خپل اختیار لري، ته یې پلار یې، ته یې ولی یې، مګر د هغه مالک نه یې. الله عز وجل هغه یو مستقل انسان خلقت کړی، هغه ته اراده ورکړې، هغه مکلف کړی دی. که چیرې ستا یو اولاد ګناه کوي هغه په ګناه باندې مؤاخذه کېږي، که یو نیک عمل کوي هغه ته ثواب ورکول کېږي، که چیرې تا سالمه تربیت کړې ته ورسره په اجر کې شریک یې، مګر د هغه څخه اختیار نشي سلبولی. همدا رقم علما په همدې اړه باندې دا فرمایي که چیرې یو انسان، یو زنانه چې مخکې هم اشاره وکړه، یو مشخص سړي سره چې هغه کفاءت لري، د نکاح کولو اراده لري، والدین باید ورته زمینه برابره کړي، ممانعت دې نه کوي، دې ته دې نه مجبوروي چې هغه بیا بورډ اف امام پسې ګرځي او اسلامي مراکزو پسې ګرځي او ملایانو پسې ګرځي چې زه نکاح غواړم، مور او پلار مې ممانعت کوي. ځکه څو وارې دا خبره چې تنها ما ته راغلې، داسې نورو علماو ته هم ورغلې چې یو سړی خواستګار راځي، مسلمان دی، تقوادار دی، دیندار دی، ښه درنده کورنۍ هم ده، خو بیا هم زما پلار نه مني دا خواستګاري، یا بیا هم زما مور نه مني دا خواستګاري. دوی ما ته وایي چې موږ به افغانستان نه فلان او فلان تا ته راغواړو، یا موږ غواړو چې فلاني او فلاني کورنۍ سره نکاح وکړي، یا دغه سړی زموږ د کورنۍ نه دی. نو علما فرمایي چې د مور او پلار وظیفه ده چې دغه نکاح ورته اسانه کړي، ځکه سړی مسلمان دی، تقوادار او پرهیزګار دی، با اخلاقه دی، کفاءت لري، نور مشکل نشته دیني. په همدې اساس باندې رسول الله صلی الله علیه و وسلم موږ او تاسو ته فرمایي چې اذا جاءکم من ترضون دینه وخلقه فزوجوه. هر کله چې تاسو ته یو انسان د غوښتنې او د خواستګارۍ په نیت باندې راشي چې ستا لور غواړي یا ستا خور غواړي یا هغه څوک زنانه چې ستا د ولایت لاندې ده، او دغه انسان دو شرایط لري، دو مواصفات لري، دین، اخلاق. من ترضون دینه وخلقه، داغه د دین څخه راځي، ښه دیندار پابند سړی دی، او داغه د اخلاقو څخه راځي چې خاین انسان نه دی، ظالم انسان نه دی، فاسق او فاجر نه دی، دیندار او تقوادار انسان دی با اخلاقه. نو بیا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم امر دی فزوجوه، بیا نکاح ورته ورکړئ، نور ممانعت مه کوه. که دلته ته نور ممانعت کوي، جبر او اکراه نه کار اخلي، ظلم کوي.
بیا د دې حدیث په اخره کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې الا تفعلوه تكن فتنه في الارض وفساد كبير. بل حدیث کې د فساد عریض، کچېره تاسو دغه کار ونه کړئ د ځمکې پر مخ به یو غټ فتنه او فساد برپا شي. ځکه هر ښځه چې ته مجبوروي چې د خپل میل خلاف چا سره نکاح وکړي هغه نکاح نه کوي، منځ کې طلاقونه منځته راځي، خشونتونه منځته راځي، نور فسادات منځته راځي، ظلمونه راځي، یو د بل حقوق نه پیژني، مسؤلیتونه نه پیژني، یا دغه نجلۍ یا ولک د نکاح څخه ممانعت کوي، هغه د حلال لاره ته په باندې بندوي، بالاخره هغه حرام لارو ته ځي. نو ټولنه کې چې د حلال لارو کې سختی پیدا شول، لارې بند شول، د حرام لارې خلاصيږي. نو په دغه اساس رسول الله صلی الله علیه وسلم د حدیث کې اشاره فرمایي چې الا تفعلوه تكن فتنه في الارض وفساد كبير. کچېره تاسو هغه کسانو سره نکاح ونه کړئ، په نکاح ور نه کړئ چې هغه دین او اخلاق لري، نو بیا به ډېرې ګټې فتنې او فسادونه د ځمکې پر مخ را پیدا شي چې بیا د هغې منع کول یا لرې کول ډېر وخت نیسي. همدارنګه اسلام انجلۍ ته دا حق ورکړی که چیرې یو کف انسان، سیال انسان، دیندار او تقوادار انسان، با اخلاق انسان د دې څخه غوښتنه او خواستګاري کوي او پلار ممانعت کوي، دغه خواستګاري نه قبلوي مختلفو دلایل او وجوهاتو باندې، نو دغه ځای کې علما فرمایي چې د ولی ولایت ساقطیږي، دغه ولایت انتقالیږي نږدې ترین بل ولی ته. مثلا نکاح او پلار دواړه وجود لري، پلار ممانعت کوي په داسې حال کې چې هغه هلک چې چا چې د خواستګاري غوښتنه کړې ده هغه کې هېڅ مشکل نشته، دینداري لري، تقوا لري، پرهیزګاري لري، مسلمان دی، پلار ممانعت کوي په خپلو دلایلو باندې چار چې د ده په ذهن کې دي، نو دلته د ده ولایت ساقطیږي، ولایت انتقالیږي نیکه ته. نیکه باید دا په نکاح ورکړي، که نیکه موجود نه وي ورور دی، که ورور یې بیا نه ورکوي یا نشته کاکا دی، یعنی هر هغه ولي چې نږدې ترین او نږدې ترین پلار ته وي هغه ته ولایت انتقالیږي، هغه به په نکاح ورکوي. او کچېرې هغه هم موجود نه وي یا نه په نکاح ورکوي، بیا به دغه نجلۍ قاضي ته ورځي. داسې یو هیواد کې چې هلته اسلامي محکمه وجود لري، که هلته اسلامي محکمه وجود نه لري، بیا دغسې هیوادونو کې چې موږ تاسو یو ځینې اسلامي مراکز دغه حیثیت لري، بیا به هغه اسلامي مرکز ته یا قاضي ته ورځي، اول ته به وایي چې دغه فلانی شخص ما سره نکاح کول غواړي، دغه سالم انسان دی، تقوادار دی، پرهیزګار دی، با اخلاقه دی، مسلمان دی، خو زما پلار نه غواړي، نیکه مې دا کار ممانعت کوي، یا کورنۍ نه غواړي، یا ورور مې نه غواړي، کاکا مې نه غواړي، مګر زه دې سره نکاح کول غواړم، نو دغه قاضي بیا صلاحیت لري چې دا ورته په نکاح ورکړي. که بیا پلار راضي دی که راضي دی نه، دا نکاح باید صورت ونیسي. او رسول الله صلی الله علیه و سلم حدیث شریف کې دا فرمایي چې کله چې عدل منځته راځي، عدل هم دې ته وایي چې منع کول د نکاح څخه، مور او پلار یا کاکا یا نیکه منع کوي، او دلته اختلاف منځته راځي، مصلحت په نکاح کې دی. فإن تشاجروا فالسلطان ولي من لا ولي له. کچېرې دلته اختلاف پیدا شو، مور او پلار رضایت نه کوي یا نیکه ورور او کاکا رضایت نه کوي، بیا قاضي یا سلطان او خلیفه ولی دی د هغه چا دپاره چې ولی نه لري، ځکه دلته ولی خو موجود دی په نکاح نه ورکوي، نیکه چې د ولی حیثیت ورته انتقال شو دی نه غواړي، ورور ته چې انتقال شو هغه نه غواړي، کاکا ته انتقال شو هغه نه غواړي، ټول اولیا د منځه لاړ. اوس دغه نجلۍ بې ولي پاتې شوله، د دې ولایت قاضي ته ور انتقالیږي یا اسلامي مرکز ته ور انتقالیږي، هغه به په نکاح ورکوي. نو کاغو چې په نکاح ورکړه بیا همدغه نکاح صحیح نکاح ده، سالمه نکاح ده، که بیا مور او پلار هر څومره چغې وهي، که هر څومره محکمو پسې ګرځي، که هر څومره وکیلانو پسې ګرځي، که هر څومره ځل ملا ته رجوع کوي چې دا کار دی ولې وکړه، ستا خبرې بیا اعتبار نه لري. د دې په عوض چې بیا دغه زحمتونه وباسي، ابتدا کې دغه زمینه ورته اسانه کړه، لارې ورته جوړې کړه چې دغه نکاح ترسره شي، د هغو هغه میل هم پوره شي، اسلامي شرایط هم پوره شي، او ستا حیثیت او ابرو هم ورسره وساتل شي. همدا رقم مخکې هم اشاره وکړه چې الله عزوجل د نکاح د نتایجو څخه ترحم او مودت او شفقت ښودلی، مګر هغه نکاح کې چې بیا رضایت نه وي، هلته جبر او اکراه وي، نو بیا موږ او تاسو د ترحم او د شفقت توقع د کوم ځای څخه وکړو. ته چې خپله لور په زور او په جبر چاته په نکاح ورکوي یا د چا د نکاح څخه منع کوي، بیا بل چاته په خپل میل باندې په نکاح ورکوي، بیا توقع لري چې دغه زما لور به یا زما زوی به مثلا دغه روابط ډېر ښه وساتي، یا ما سره یا خپل اولاد سره یا کورنۍ سره، هلته به خامخا خشونتونه وي، هلته به متقابل احترام نه وي، هلته به حقوق نه یو بل فرار کوي. ما ابتدا کې هم مثال ورکړ چې دلته زه داسې کورنۍ پیژنم چې 2-3 کاله کېږي ودونه کړي، ښځه په یو اطاق کې ده، خاوند په بل اطاق کې دی، ځکه په منځ کې هغه رضایت د ابتدا نه و، په جبر او اکراه سره د نکاح صورت نه ولی، یا پلار په خپله خوښه کړی یا مور په خپله خوښه باندې کړی، منځ کې رضایت نشته. په دې اساس باندې موږ او تاسو ته اسلام دستورات راکړي دي، او د اسلام د دستوراتو څخه د نکاح په اړه باندې شرایط دي
چې د هغه شرایطو یوه نقطه نن ما تشریح کړه چې هغه رضایت د جانبینو دی. دواړه باید راضي وي په دغه نکاح باندې، خلاف د میل نه باید نکاح صورت ونه نیسي، او رضایت د جانبینو هم دې ته وایي چې د خپل میل مطابق په نکاح ورکړي. جبر او اکراه باید نه وي. جبر او اکراه په دې موضوع کې دې ته هم وایي چې ته خپل اولاد دغه د میل څخه غیر بل چاته په نکاح ورکوي، خپل میولاتو ته ګوري، د خپل اولاد میولاتو ته نه ګوري. صحیح ده، د مشورې حق لري، د نصیحت حق لري، د لارښوونې حق لري، مګر مجبوروي به نه، لارې ورته برابر کړه په دغه اساس باندې. په همدې اساس باندې دغسې نکاحګانو ته په استرالیا کې چې اسلامي شریعت 1400 کاله مخکې ورته احکام ښودلي دي، استرالیا کې هم قوانین د دې اجازه نه ورکوي چې دوی ورته فورس میرج وایي یا چایلډ میرج ورته وایي. فورس میرج د استرالیا په قانون کې هم جرم شمیرل کېږي. که یو څوک مجبوروي په نکاح باندې چا سره، د جرم مرتکب کېږي. که څوک یو ماشوم په نکاح ورکوي چاته، د جنایت کوي، جرم مرتکب کېږي. اگر چې دلته قانون کې استثناءات شته، که یو نجلۍ 14 کلنه وي او د قاضي په حکم باندې، د محکمې په اجازه باندې داسې یو چا سره نکاح کوي چې هغه 13 کاله وي، نکاح جایز دی، خو د قاضي په حکم باندې. غیر د هغې نه چایلډ میرج په استرالیایي قانون کې هم جواز نه لري. ځکه اسلامي فقه کې هم موږ تاسو ته فقها د دې تاکید کوي چې جسمي بلوغ سره عقلي بلوغ ته هم وګورئ. ځینې کورنیو کې ګورم دا چې ماشومه بالغه شوله فوراً په نکاح ورکوي، هغه خو جسماً بالغه شوله مګر عقلاً بالغه شوې نه ده. تر اوسه د عقل پوخوالي ته نه ده رسېدلې چې خپل مسؤلیتونه تحمل کړی شي، خپل هغه د حقوقو څخه ووځي. نو په دغه اساس باندې حنفي مذهب کې د امام ابو حنیفه ته منسوب دی چې انجلۍ باید 12 کلنه شي حد اقل، هلک 13 کلن شي حد اقل، چې د استرالیا په قانون کې هم 13 کاله د بلوغ هغه مرحله دوی ښودلې ده. الله عز وجل موږ تاسو توفیق نصیب کړي. صلی الله علیه وسلم.